دا چې کورونا وایروس له امله زیاتره خلکو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي چې اوس یې کورنۍ له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او ورځنی ژوند یو ورځ تر بلې خرابېږي. په همدې موخه په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي کمال نصیر وصولي له هغو اړمنو کورنیو سره چې د کورونا وایروس له ویرې اغېزمن شوي د خوراکي توکو مرسته وکړه. کمال نصیر وصولي صاحب دې ته وهڅولو چې په سلګونو کورنیو سره مخکې مرسته وکړي او اوس هم 200 اړمنو کورنیو سره دا مرسته وشوه. هغو کورنیو سره چې دوی د بېګا او د سبا دپاره څه نه لرل او دومره مرسته وکړه چې د دوی روژه پې تېره شي، د روژه مبارکه. انشاءالله موږ په راتلونکي کې بیا هم دغه لړۍ دوامداره ساتو چې د بېوزله خلکو سره مرستې وکړو. 250 بېوزله او بیچاره کورنۍ سره پوهه هم مرسته کړې وه. دا د نن بیا یو ځل له 200 بېوزله بیچاره کورنۍ سره مرسته وکړه. زه د یو ځوان په صفت د جناب وکیل صاحب دغه احساس ستایم او په ضمن کې د نورو بډای او شتمنو کسانو څخه هم همدا هیله لرم چې د یوې خوا د خلکو روزګار په ټپه درېدلی او زیاتره خلک په غربت کې دي، بیکاري ده. د دې مې هیله دا ده چې په داسې حساس شرایطو کې چې کار او روزګار نشته، مبارکه روژه روانه ده، د بېوزله کورنیو سره خپل نعمتونه، خپل شتمنۍ او خپل صدقې، خپل زکاتونه شریک. او یا کلن احمد چې تیرې 2 ورځې په نهاره تیرې کړي وایي چې له څه مودې راهیسې یې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ نه لرل. نوموړی خوشحالي څرګندوي او وایي چې د یادو خوراکي توکو په وسیله به د دوی یو څه ستونزه هواره شي. والله که بگه فاتر موقع دوباره تکال میخوری نه که ایدی من والله که خوری بوم دست موقع مریضم میم یا کار که دا خطا سبا پشت پروتی دل تراغلم اگر سوپ موقع مسلمان سی موقع راکه گرم در بادن موقع سا علی خلان لرم یه شیدی لرم نه کرای لار لرم نه بل لرم دست موقع. یوازې احمد نه دی چې له اقتصادي ستونزو کړېږي، دلته نورې سلګونه کورنۍ په دې موخه راټولې شوي چې د خوراکي توکو لومړنۍ مرسته ترلاسه کړي. هغه کورنۍ چې مرسته یې ترلاسه کړي خوشحاله برېښي او له نورو تجارانو هم غوښتنه کوي چې په دې سختو شرایطو کې لاسنیوی وکړي. وسیلې موږ ته ډېره مرسته وکړه په د تنګون وخت کې، په د مشکل وخت کې، په د مرض وخت کې خو نه خدمت نه لرو د اوږاته یې وخورو. خدای د نورو ته هم داسې ځایونه ویل کړي چې د نورو غریبانو لاس ونیسي. دا موږ دپاره ډېر ښه شی ده ځکه د 2 میاشتې کېږي چې موږ ګاډۍ چلوو، په کورو پراته یو، حتی دومره د کور د کرایې واس هم نه لرو چې نور یې پرېږدو. د کمال نصیر وصولي نه موږ ډېر خوښ یو. موږ سره یې ډېره ښېګړه وکړه، مرسته یې وکړه، ښېګړه یې څه وکړه، امداد یې څه وکړه. موږ د خوست خلک ډېر وږي پوته شوي دي، ډېر غریبون ډېر په هغه کوي. له دې وړاندې هم په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي کمال نصیر وصولي له 200 زیاتو کورنیو سره مرسته کړې وه چې د ټولو مرستو باندې 1 میلیون افغانیو څخه زیات لګښت راغلی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د حکومت ترڅنګ ځینو شتمنو اشخاصو د غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړې او دا لړۍ همداسې روانه ده.